دا اوس کې سعودي والا چې دی هغه پر دعوت او تبلیغ باندې پابندي ولګوله. پابندي څنګه ولګوله؟ پابندي داسې ولګوله ویلې چې دغه دعوت او تبلیغ والا چې کوم دي دا بدعتیان دي، دا صوفیان دي، دا د دین او د اسلام خلاف دي، د محمد رسول الله د طریقې څخه هټ کې د دې ژوند دی، د دې کار دی. حال څه دی؟ حال دا د عاجزان مولانا الیاس رحمه الله دا زموږ د دیوبند په لوړو بزرګانو کې شمارل کیږي. تقریبا هغه په 1380 کې پیدا شوی دی. 1380 په 1945 کې دی وفات شوی دی. په 1928 کې دغه د دعوت د کار بنیاد چې دی هغه شول شوی دی. مولانا الیاس رحمه الله زموږ د شیخ الهند محمود حسن زموږ د دیوبند د تفسیر عثماني چې چا لیکلی دی دا ترجمه چې کومه ده دغه کابلی تفسیر ظاهر شاه بابا چې ولاړی دیوبند لره بیا د ځان سره راوړي بیا پښتو کې ترجمه وکړه. کابلی تفسیر چې کوم دی دا تفسیر چې دی هغه علامه شبیر احمد عثماني صاحب لیکلی. ترجمه چې ده هغه شیخ الهند د مالټا په جیل کې لیکلی ده. دغه مولانا الیاس رحمه الله چې دی هغه د شیخ الهند شاګرد و. وی مولانا الیاس رحمه الله ته به شیخ الهند صاحب ویل د بخاری مور باندې ویل ده. بخاری شریفه مولانا الیاس رحمه الله پر شیخ الهند ویل ده. شیخ الهند به ویل ول چې زه کله مولانا الیاس ووینم ماته صحابه کرام را پیاد شي. داسې مجذوبه، داسې ملنګ، داسې پر دین او اسلام مین وای چې زه کله هم مولانا الیاس ووینم د شاګرد ولو ماته صحابه کرام چې دی هغه را پیاد شي، ماته صحابه کرام را پیاد شي. بیا مولانا الیاس رحمه الله دغه د دعوت دی حج لره تللی یو. په حج کې الته مطلب څه خوبونه لیدلي، څه الهامات ورته سوي. بیا چې دی دلې رالی هندوستان لره په دلی کې دی اوسېدی، میوات چې کوم دی دا الته علاقې چې کومې دي هغه ځای څه د دعوت کار چې دی هغه شروع کړ. د ویلې یاره چې هر سړی دکاندار خو طالبي نشي شروع کولی، یو ملازم سړی خو طالبین مدرسه کې نشي شروع کولی چې خامخا به دی ورځي ټول کتابونه به وایي. صحیح سو نو ټوله دنیا چې د هغه مدرسې ته تللی طالبان جوړېدلی سي د باندې دپاره خو د انسانانو ضرورت دی که نه دی. نو ویلې چې کم سړی فارغه سو هغه دې راسي لمنځ کلمه الله او رسول چې دی هغه بر وښیو. که ستا خپل لمنځ زده ولو و ما ته بې را زده کې او که زما زده و تا ته بې در زده کړمه ته به ولاړ سې په خپل کور کې خپلو بچیانو ته بې ور زده کې. هر سړی په خپل کور کې ور ټیوشن والا څوک نیولی سي چې قاری صاحب وافي صاحب راځي، مولوي صاحب راځي، هغه صاحب راځي زما بچیان ته به سبق وایي نسي کېدلی. نو راولاړ سو مولانا الیاس رحمه الله د الله چې د هغه اختیار کا د الله رب العزت کړو د الله رضا ولا په دې کې تقریبا 200 ملکو کې د دعوت تبلیغ کار چې دی هغه روان دی. په 200 ملکو کې د دعوت تبلیغ کار روان دی. لیکن سعودي والا راولاړ سو د دعوت تبلیغ پر کار باندې پابندي ولګو. ولی په داوس کې د يهودي یو لوی وفد چې دی هغه سعودي لره رالی، یعنی په 50 کاله دی نه سره مني. دا سعودي یوازې د چا څه بیریږي؟ د ایران څه بیریږي، د یهودو څه بیریږي. امریکا یې بیا پر ملا ولاړه ده چې ما او کار سره پرېږده زه څه درته وایم ته هغه کوه. یعنی دا اوس د یهودو وفد رالی سعودي لره. په سعودي کې یو عربي د یهودو رقم روغبړ سره وکړي هغه ډېر حیران پاتې سو دا زموږ رقم روغبړ دی څنګه زده کړی دی. او په دنیا کې د دین او د اسلام ازلی دشمنان چې کوم دي اټل دشمنان هغه یهود دي. دا یهود رالو معاهده ورسره وکړلې. بیا یهود رالو مطلب دغه متحده عرب امارات چې کوم بولي دوبۍ والا هغه تسلیم کړلو. دا هغه د دې سفارتخانه خلاص اسوله. مسلمانانو پاکستان در اوسه یهود نه دي تسلیم کړي لیکن دې خلکو تسلیم کړلو. صحیح سلو. بیا راولاړ سو دا اوس کې د انډیا سره هغه د اداکاران غټ غټ فلمسټران چې کوم دي هغه یې وروغوښتلو په دونه غټه پیمانه ورلو چې نه د کرونا خیال ساتلی دی نه د کرونا د ناجوړۍ خیال ساتلی دی. په کرونا نه په عربو روپۍ دی وګټلې. دا خلک یې راوستل. اوس دا تقریبا سینماوي جوړېږي. نه سینماوي خالي په مکه معظمه کې جوړېږي، نه سینماوي. دا روانې د کارو باندې شروع دی. صحیح سو اندازه ولګوه ما او تا پابند د چای د محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم. موږ د محمد بن سلمان پابند نه یو.
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین کلمه وما او تا ته په خپل وینو باندې د احد په غزا کې محمد رسول الله غاښونه چې دی هغه شهیدان شو پیغمبر صاحب چهره په وینو سره ولا لیکن دا خلک را ولاړ سلو نه رسیږي کني والله العظیم مکه هم خرڅ کړی وای مدینه هم خرڅ کړی وای دا د مسلمانانو مرکز وو د ایمان او د اسلام مرکز چې دی هغه مکه او مدینه ده لیکن تر اوسه د اسلام د پاره مکه والا او مدینه والا هیڅ یو شي کردار چې دی هغه نه دی ادا کړی نه سرونه ور کړی دي نه مال ور کړی دي نه روپۍ ور کړی دي سازش کړی دي موږ شیګان سره جنگولي دا یې کړی دي د خپل ځان د حفاظت لپاره لیکن د دین او د اسلام لپاره هیڅ یو شي نه دی کړی دا اوس مطلب 13 جمعه و ټول خطیبانو ته مطلب ویل چې تاسو بدرې جمعه پر دې بیان کوي ټول د سعودي علما پر دې به بیان کوي چې دا کم د دعوت کار دی دا به بندیږي دا خلاف سنت دی دا خلاف شرع دی دا د دین د اسلام خلاف دی اتیان 15 کاله بعد په دې خبر سو چې دعوت او تبلیغ کار چې دی هغه چیش دی صحیح سلو اندازه ولګوا سینما وته اجازه ورکړله شراب اجازه ورته ملاو سوله انجلی چې د پخوای پاسپورت یوازې نسو جوړولای اوس به دا یوازې ورته خپل پاسپورت جوړي پخوا به ورور زوی پلار او خاوند ور سره بیا د سفر کولای اوس بغیر د دې شانو سفر کولای سي ک امریکا لرځي ک انډیا لرځي ک بھارت لرځي ک امریکا ارځي چې ته وغواړې ته سعودي یو ځوان 25 کلن انجلی د پاسپورت لري دا غوښتنه ټیکټ وکي لاړ سم امریکا لره په اسلام کې خدا نشته چې یو زنانه دي دون سفر چې دی هغه بغیر د محرم وکي لیکن د اجازه ورکړل په دفترانو کې اجازه ورکړل دا غره کم په ډرایوینګ کې اجازه ورکړو چې انجلی خپل موټر خپل چلولای شي اوس دا نیک شګون نه دی دا نه د معلومه چې الله رب العزت پر دې امت باندې پر خپل بندگانو د کم عذاب اراده چې د هغه کړی ده د دعوت رقم کار دعوت کار دا تقریبا د نیټ چې کم مطلب خبر دی د لسه ونسه تر 40 کروڑ انسانانو پرې دا د دعوت تبلیغ سره تعلق لري حالانکه دا خبره غلطه ده دیرس نه لس نه دیارلس نه په 10 کروڑ انسانانو نه در کوم ټول بنگلاديش چې د دعوت تبلیغ سره تعلق دی ټول پاکستان د دعوت تبلیغ سره تعلق دی نیم افغانستان د دعوت تبلیغ سره تعلق دی ټول انډیا چې د دعوت تبلیغ سره تعلق چې دی هغه لري دا واحد شی د زموږ د دیوبند چې په کروڑو انسانان لري نور خانقاه را واخله مدرسې را واخله د سیاست را واخله په لکو انسانان لري د دعوت او تبلیغ کار چې دی هغه په کروڑو انسانان چې دی هغه لري د دې خیال دا دی چې امریکا به ما آباد کې ته يهود نصارا خوشاله کوي الله اکبر تا به محمد رسول الله خوشاله کړی وای تا به د محمد رسول الله رب خوشاله کړی وای الله بستا حفاظت ابابیل به راستول او استاد وطن د حفاظت لپاره محمد رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم چې دجال راځي مکه او مدینه له نصرت لري الته پرشتي ولاړ دي لیکن دای وسط دجال سبیریش د امریکای سه امداد غواړي چې بس ما حفاظت کوي مولانا الیاس رحمه الله مشرور مولانا یحیی صاحب مولانا یحیی صاحب چې دی هغه ډېر لوړ زبردست عالم ولو او هغه ته الله زوی ورکړ د زکریا په نامه باندې چې کوم شیخ الحدیث نوم واخیستل سي د دې سره مراد چې دی هغه مولانا زکریا صاحب دی 50 کال بخاری شریف درس کړی دا هغه بیا کتابونه لیکلي دي او جزء مسالک را واخله موطا امام مالک شرح ده اتلس جلد کې هغه شرح ده چې مالکیان خپل ورته حیران دي چې دا د امام ابو حنیفه د مذهب دی دون زورور کتاب لیکلي دي کزمر د مذهب عالم وای څه حال وای دا په ځای اعمال را واخله تقریر بخاری را واخله به خډیر کتابونه لیکلي دي او چیرې پټ دی په مدینه شریف کې پټ دی په جنت البقیع کې پټ دی الته د پیغمبر علی السلام چې کوم اهل بیت نږدې به فاطمه رضی الله تعالی عنها قبر چیرې دی دالته پښوت نږدې د حضرت شیخ صاحب رحمه الله زیارت دی قبر دی مولانا زکریا صاحب رحمه الله چې کله وفات دی په مدینه شریف کې مهاجر والته تللی ولو دا د 1982 خبره 250 کې د وفات شوی دی د مدینه شریف گورنر نه دی دا په خپل راغلی د قبر ته د خاورې چې دی غوړه چولې دون غټ په زرګولو دون لوی الله والا و چې کوم لایان د حکومت خلاف خبرې کوي هغه ټول په جیل کې دي دا څو کلمه کستاسو په یاد په مدینه شریف کې عالم د باچا خلاف خبره کوله پر هغه ځای گرفتار کوي او بیا وي شهیدوم کوي الته دغه حال دی محمد بن سلمان دو کال عمر دی جذبات ځوانه جذبه ده او دا اوس کې تقریر وکړي ویله ول دا حدیث هیڅ حیثیت چې دی هغه نه لري زوري خو نه چې ته حدیث شریف کې دا راغلی دی دا ویله د ټرمپ
په مخ کې دا خبره وکول دا وهابیت نه دی وهابیت ول دا موږ ته د امریکې د خوا راښول سوی ولو اوس په دغه سلسله ول موږ پرېږدو دا محمد بن سلمان په خپلو بیانو کې دا خبره کوي دا اداکاران ورله دونه ورته خوشحاله و دونه ورته خوشحاله و لکه مسلمان چې حج له رځي او د پیغمبر اسلام مبارک زیارت له رځي صحیح سلو او بیا د مولانا علیکی مولانا الیاس رحمه الله شجره نسب چې دا و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته رسید د حضرت ابوبکر صدیق کورنۍ ده د ابو علیکی حضرت شاه ولی الله صاحب رحمه الله چې دی د حضرت عمر فاروق کورنۍ ده مولانا الیاس رحمه الله چې دی دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کورنۍ ده مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب شاه انور شاه کشمیری صاحب دا بیا د محمد رسول الله کورنۍ ده اندازه ولګوه د مولانا الیاس رحمه الله بیا بچی پیدا سو یوسف نومېدی دا بیا د مولانا زکریا صاحب رحمه الله زوم هم ولو یو لور یې ورکه هغه وفات سو بیا بله لور ورکړله هغه بیا حیات صحابه لیکلی دی حیات صحابه پر صحابو باندې په 3 جلد کې کتاب دی چې مدینه شریف مکه شریف لر ولاړ شي په هر مکتبه کې دا حیات صحابه څو ایډیشن پروت دي 15 رقم 10 رقم ایډیشن پراته دي دا منل شوی کتاب دی د صحابو پر ژوند باندې داسې کتاب بیا چانه دی لیکلی نن هغه خلک چې د دې مکتبې د چا په کتابو ټکي دي دا د شیخ زکریا صاحب رحمه الله د مولانا یوسف صاحب رحمه الله په کتابو د مکتبې ټکي دي نن پر هغه باندې دی پابندي چې د هغه لګي پر هغه پابندي ولګول دغه حیات صحابه چې کوم دی دا په عربي کې ولیکل سلو دا به ماښام مال مولانا یوسف صاحب رحمه الله درس کوي د صحابو خبرې به کولې بیا دا کتاب جنې جوړ کړي بیا په 1990 کې په 90 کې مولانا انعام الحسن صاحب چې دی هغه جواب صاحب رحمه الله ته ویلې ول دغه کتاب چې ترجمه وسی اردو ډیره ښه خبره ده بیا مولانا حسان صاحب ته ویلې احسان صاحب ته چې هغه ولاړ سو بیا چې شو کړلو بیا دغه په 1990 کې دا کتاب شروع کی په 2009 کې دغه ترجمه د اردو چې د هغه وکړه 3 جلد ده صحیح سو ما ته د چا پابند یو موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پابند یو تا اندازه ولګو دین او اسلام په ټول دنیا کې آزاد دی یو په سعودي کې چې دی هغه برباد دی په ټول دنیا کې ورسه سعودي لره ورسه ستا هغه دین به بیانې چې د محمد بن سلمان پکې پیدا ده هغه به نه بیانې چې کوم محمد رسول الله او مبتا تر شو ولید صحیح سو ته دعوت عالمی کار تقی عثماني صاحب فرمایي دا متحیات وې زولارم د دنیا اخري کونیه ته چې الته داسې لیکه ختلې و چې پر دا خوا باندې به مطلب اتوارو په دې خوا به ابته ولا یعنی الته دنیا ختمه سوې ولا نو وې زولارم الته یو مسجد جوړ سوی و دعوت او تبلیغ والا جوړ کړی یو زالت ولړم بیان پکې وکړي مشرق مغرب شمال جنوب مولانا طارق جمیل صاحب فرمایي زه رسېدلی یم د دغه دعوت په ذریعہ باندې لیکن نن دغه مسلمانان دغه دعوت چې دی هغه بندي ټیک دی په دعوت والا کې بد خلک یي بیکاره خلک به یي خو معنا دا نه دی چې جماعت چې دی هغه بد دی صحیح سو اوس ګورم په ملایانو کې ملایان ښه خلک دا سلسله ښه سلسله ده زه به بد سړی یم طالبان ښه سلسله ده دا یو طالب بد سړی صحیح سلو خو خبر دا د دعوت کار چې کم دی د اصول مطابق چې کم دی د چې کم کار کړی دی تر مشرق تر مغرب تر شمال تر جنوب محمد رسول الله فرمایل ول دغه کلمه با وهر کچا کورته وهر ډبرې ته وهر دشته وهر بیبان ته دا رسیږي او دا ورسېدله دا دعوت تبلیغ والا دا کار کړی دی صحیح سلو څونه لوی پریشانی جوړه کړې ده او څونه لوی تاوان او نقصان چې دی هغه ورسوي ته د دعوت پر کار پر يهود پابندي نه ده لګولې يهود ورلرالو فلمان سٹارټ سلو سینماوي سٹارټ سولې انجونې د باندې راووتلې دا د نیویارک کیسه نه درته کوم دا د مکې او د مدینې کیسه درته کوم دا د ریاض او د جدې کیسه درته کوم څونه لوی د هلاکت اعلان کې په مرش کې د دیوبند په کارو کې د دعوت او تبلیغ کار پر سنت ډیر برابر دی نور سیروزه و چله دا مقصد نه دی مقصد دا کار دی دعوت رسول دی دعوت فرمایي ورس پیغمبر اسلام مبارک دی چا کوړه ودرې دی چې ودرې دی نو بیا سړی راووتی واغه ته دعوت ورکوي چې زداسي محمد د عبد الله زوی نبی ام اخر نبی ام داسي الله واحد لا شریک ذات یو سړی شاده خبر ناره کوي ول د دې خبرې ممنه دا زه پیژنم خبرې ممنه
پیغمبر اسلام مبارک فرمایي ما چې مخ ور واړوي زما اکا ابو لهب ولو هغه ودې چاته ویلې ول دې خبره چې ونه منې دا دي خطا باسي دا و چې د دعوت کم کار روان دی هغه دا کار روان دی ټیک دی د پورته کښته به خامخا په ما کې به ډېر کارونه وي نو که په ما کې کار ته علماو ته بد وایې که په ما کې یو بده خبره وه ته به د ټولو علماو رنګ بده یې نه دا خبره نه ده ټیک دی دعوت تبلیغ والا کې به داسې سړی یو سړی به سود کوي یو سړی به رشوت کوي یو سړی به قتل کوي هغه به موږ پر چا نه تاوانو پر دعوت تبلیغ نه تاوانو په دیوبند کې غلا وسو چې غلا وسو غلا راله و طالب ته ودرېدل طالب غلا کړې ده صحیح شو انو علما وپرمن نه طالب غلا نه ده کړې غله طالبي شروع کړې ده غله طالبي شو طالبي خو په سړی غلا نه کوي ګوره غله به تبلیغ شروع کړي خو تبلیغي غلا نه ده شروع کړې دا اسانه توري دي الله رب العزت دغه کار په خپل فضل کې وساتي الله دې په خپل نصرت او مدد کې وساتي څوک به غواړي که نه غواړي چې لمر رڼا وکړي لمر به رڼا کوي تر څو د الله خوښ وي څوک به غواړي څوک به نه غواړي چې امر بالمعروف نهي عن المنکر چې دی هغه به نه کېږي د الله رضا وه دا به کېږي دا کار به له ما مخستل کېږي له تا مخستل کېږي له غیره به مخستل کېږي او که ما او تا د محمد بن سلمان په شان سلو هغه لاین کې پلار یې ژوندی دی پلار یې باچا دی لیکن پلار ګرته ختم شو دی رالی دا د یهودو نصاراو ډېر غټ پروګرام دی دی رامخته کوي دا په امریکا کې سکولونو سبقانو باندې ویلي دماغ یې داسې ور جوړ کړی دی چې اوس خالص د الله او د رسول الله اعوذ بالله نفرت کېږي اندازه ولګو صحیح شو دوی ویلې چې دغه موږ به چیش کوو موږ به اوس دغه فلمانو ډرامې او کیسې شروع کوو پر دې به روپۍ ګټو دا خو ډېر روپۍ دا اوس په دا جمرات په ورځ په دغه کې واده ولو په دا انډیا کې د یو اداکار خالد واده د ورځې تصویرونه چې جوړېدل اخیستل کېدل دا په 200 کروڑ روپۍ پر یو کمپنۍ خرج کو په 2 ارب روپۍ دا تصویرونه خالي خرج کو هغه بیا شیرې بیا روپۍ ور باندې ګټي دیم دا غوای چې یار ګردو مرخ به تیل نه سبب وروره د بیټرۍ او د بل سیستم راشي ما تیل به بیا دونه کار نه کیدی را ولاړ څه دغه کار شروع کی خلک چې د دوبۍ پر سمندرو پر غاړو باندې عیاشانه کی زیاده لیدر ته جوړوم نو موږ د چا پابند یو موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د محمد بن سلمان نه الله دې ورکی کني دین او اسلام ته ډېر لوی ضرر نقصان چې دی هغه رسولې دي ډېر دین بدنامه کوي او دین رسوا کوي ډېر يهودو نصارا چې دی هغه راځي کو مسلمانان ناراضه کو پروند مدینه شریف څخه چا میسج ور مولوی صاحب دومره ذلیل یو دومره ستړي چې یو سکند نه تیریږي دونه پابندي ور باندې کښې شولې چې ور کم د خلک وځي شجی عام کړل حیران پریشان به پاتې شي چې مدینه شریف د پیغمبر اسلام مبارک زیارت لره مسجد نبوي لره ماجګر مال د شجی راځي لکه زموږ هغه چې پارکول راځي د سرم د هغه رقم د خپل مجلسونه خپل غپی خپل خندا وسیل پیانې د الایده د انجونو الته چې تراشي ته ډیر ژړ وسوځل شي چې یا الله دا کوم معامله روانه ده دا د يهودو د نصاراو صحیح سره الله رب العزت دعوت کار نور پر مخبوزي الله رب العزت نصرت او مدد و فرمایي الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ دعوت کار وکړو الله رب العزت دعوت په کار کې کم خلک اغه نه وتري چې دعوت کار بدنامه کوي هغه ته دی الله هدایت وکړي صحیح سره